السلام علیکم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو سره دا ډیسکس کوم چې پاکستان او انډیا میزایلانو مقابله دا ایټمي دماکو ته څرنګه ورسېدله او دغه پسې شاته کهانۍ څه شی وه او اسرائیل آرمي چیف دا لړۍ امریکې ته او په امریکې چې پاکستانی سفیر هغه سره یې خفیه ملاقات وسلو دو په منځ کې څه خبرې وسلې چې دو سره پټې کړلې او دغه اباده د پاکستان تیاره چې دا انډیا اغوا کوله او دغه منصوبه یې جوړه کړې وه او دا د پاکستان ایټمي دماکو باندې څرنګه یې اثر اچاوه دا ټولې خبرې په دغه ویډیو چې زه تاسو سره ډیسکس کوم نو د ویډیو تاسو په خپله هم ګورو مخکې ملګرو سره یې شیر کړو. په 1997 کې په جنوبي ایشیا چې شمالي طاقت توازن دا ډیر زیات حد پورې خراب شو یعنی انډیا فوجي طاقت هتیارو لحاظ سره او عالمي حمایت په حواله سره د پاکستان نه ډیره زیاته مخشسلې و او پاکستان دفاع ته دی چې امریکای حمایت حاصل وو نو امریکای دی پاکستان پریشو او دای دی انډیا تلاړه نو انډیا او پاکستان کچېره په ایک ټیم باندې جنگ سره راغلای و نو پاکستان نام به صرف په کاغذ چې وو یعنی په مځکه مخ په پاکستان نه په ایک ټیم باندې د انډیا صرف ټینکو او توپو حواله سره نه بلکې دای دی میزایل ټیکنالوژي چې دومره مخ چتلې و چې په ایک ټیم باندې د انډیا پریتوی او اګنی په نام باندې د دې په دغه میزایل باندې تجربه کولې او دغه رینج د پاکستان هراته یعنی په دغه بدل چې پاکستان سره داسې میزایلان نه وو چې دوی د انډیا دفاع مقابله کړې و یعنی پاکستان دا فیصله وکړه چې موږ به داسې میزایلان جوړو نو په 4 اپریل په 1998 چې دی پاکستان غوري میزایل تجربه وکړه او دا کامیاب تجربه و یعنی په ایک ټیم باندې دغه میزایل با ډیر کم ټیم چې خپل ټارګټ ته به جان رساو او د پرین چې دی انډیا ول غټ غټ شیرونه هراتله نو دا د پاکستان لپاره خوشي خبر و خو انډیا لپاره دا د افسوس او غم مقام و نو بل طرف ته انډیا چې چمل بی جی پی حکومت وو نو دا حکومت چلانو راغله نو د دې دا فیصله کړې و چې موږ به انډیا چې اټم بم جوړو خو چې چمل پاکستان دغه میزایل تجربه وکړه نو عالمي سطح باندې انډیا ته دا جواز پیدا شو چې موږ به اوس اټم بم جوړو نو 11 مای په 1998 چې پوکران په علاقو چې انډیا دی یعنی ایټمي دماکې وکړلې نو په دې باندې عالمي سطح باندې دمکیګانې هو ته ملاوسلې اپ پندیانې هم په لګیدلې خدا چو ورځو پر په لګیدلې ځکه چې امریکای او انډیا په یو وخت باندې 12 ارب ډالر امریکای انډیا سره معاهده کړې و نو امریکای ته نقصان رسیدو نو د دې دا پابندیانې ختم کړلې نو پاکستان پر ادا ته جواز پیدا شو چې دوی په انډیا باندې پابندیانې نه ولګولې کچېره پاکستان په دغه باندې خپل ایټمي دماکې نه کړې نو بیا به د ته ډېر مشکلات وو او د باندې بیا الته پابندیانې هله کېدل نو په ایک ټیم باندې پاکستان صورتحال ډیر سره خراب وو یعنی عالمي سطح باندې دمکیانې معاشي پابندیانو خوف او امریکای دباو هو اندرونی سطح باندې پاکستان چې عوامو فوج او اپوزیشن دا مطالبه وا چې دوی انډیا ته جواب ورکړي نو دا جواب په ایک ټیم باندې وزیر اعظم ورکاو او د سره ټیم حکم وو نو په ایک ټیم باندې پاکستان دی 28 مئی په 1998 چې یعنی په چاغي علاقې چې 15 دماکې وکړلې او پاکستان دا ویلا چې په دفاع حواله سره موږ بل چا سره سمجھوتا نسو کولای نو 2 ورځې آبادا پاکستان دی وبله دماکه وکړله چې په دغه خبره بالکل مور وایو نو انډیا چې هر وخت په پاکستان ته دمکیانې ورکولې نو دای بالکل خاموش اسلا او لپلې نه هیڅ الفاظ نروتل چې چمال انډیا اټم بم جوړ کو نو ایغه آباده ټولي دنیا نظر په پاکستان باندې وو چې پاکستان به انډیا ته جواب ورکړي کدای به پښاو نه لاړسي او په ایک ټیم باندې یو خبر ها سره پلاوسلا چې غسر پاکستان حکومت او پاکستان ادارې دا ډېری خوفزده اسلې او لږه خبره وجنه پریشان اسلې خبر داوا چې انډیا او اسرائیل دا سره ګډه کیږي او پاکستان چې چیرته ایټمي تنصیبات کوي یعنی چې چیرته اټم بم جوړیږي یو جیانو باندې دوه حمله کوي لکه څنګه اسرائیل مخشي په عراق او په شام باندې کړي وا او چې چیرته به اټم بمونه جوړیدل عراق او شام کې هغه جیانې وېستل او هغه جیانې سره تباہ کړل نو دا صرف افوان وا په ایک ټیم باندې انډیا با پاکستان ته د دمکیانې هور کولې او په ایک ټیم باندې ټول دنیا فضا د پاکستان ته مخالفه وا او په ایک ټیم باندې دی اسرائیل چې کوم آرمي چیف وو هغه د لړۍ امریکای ته او امریکای چې د کوم پاکستانی سفیر وو یې سره ملاقات هم وکړ نو دا ډیر طویل ملاقات وو نو چې چمل دا ملاقات وسو نو دا خبر هم وکړه چې دا سفارتي ملاقات مجسلاو او ایغه آبادا اسرائیل آرمی چیف دا بیان هم جاری کو چې ما داسې اراده نشته چې زه پاکستان ایټمي تنصیباتو باندې حمله کوم یا پاکستان فوج خلاف
کاروایی کوم یا دا مې وکړه بالکل زړه چې نسته چې زه انډیا سره ګډه کېږم او پاکستان باندې موږ حمله کوو، نو دا خبرې تا نظر اندازه کولای نسلی، ځکه چې په ایک ټیم باندې دا خبر هم پاکستان ته راغلی وه چې پاکستان چوره مخالف ملکان دي، یعنی د دشمن ملکان دي. دا سوچ کوي که چیرې پاکستان اټم بم جوړوي نو موږ به پاکستان اټم بم ته نور پرېږدو، یعنی دو باندې به موږ حمله کوو چې دا یې موږ نه اټم بم نه کي جوړه. نو پاکستان پاره دا ډیر تکلیف دی او مشکل ترین وخت وو، ځکه که چیرې په دغه ټیم باندې پاکستان اټم بم نه وای جوړ کړی او دا یې له خوف وجې نه په شا تللی وی نو ده به هېڅ کله اټم بم نه و جوړ کړی، ځکه چې دغه آباده به د نورو ملکانو به دا یې په زور باندې له دغه شي نه منې کاو چې پاکستان اټم بم نه کي جوړه. نو پاکستان دې دا اراده وکړه چې موږ به اټم بم اوس خامخا جوړو. نو دغه ګواهي د پاکستان چاغې غرونه چې کوم دي دغو هم ورکړه چې چمال دو کامیابه تجربه د اټم بم والا وکړه او اټم بم یې جوړ کړو. نو پاکستان دا ظاهره کړه چې موږ په خپلې دفاع باندې هېڅ چا سره سمجوتا نسو کولی چې چمال د پاکستان اټم بم جوړونې ته ورنږدې سو، نو د باندې عالمي سطح باندې دباو، امریکې دمکیانې، معاشي پابندیانو خوف او په بارډر باندې تناو، دا هر شای په عروج باندې و. بل طرف ته پاکستان چې داسې واقعه وسله چې دغې واقعې سره پاکستان ادارې او پاکستان حکومت دا ډیر خوفزده او پریشانه سو او پاکستان ایټمي تنصیبات دا هم په خطرې چې پریوتل. واقعه دا وسله چې 24 مئی په 1998 چې پاکستان پیایه طیاره دای تربت ندی پرواز وکړو او دای کراچۍ طرف ته روانه وه. نو دای په نیمه راګۍ چې په ګوادر باندې چینسله او هلته یې چې مسافره ورخځول او بیا له ایغ جې نه دای چیګسله او کراچۍ طرف ته روانه وه. نو دغه تیارې چې درې ننه کسان دو دې خپله اسله روباسله او دغه تیاره یې یرغماله کړه، یعنی دا یې ورته وویله چې ته به دا تیاره کراچۍ ته نه بونجوې بلکې انډیا طرف ته یې مخ واړوه. او دو دې په ایغ وخت باندې یعنی انډیا ایربیس سره په رابطې چې هم او ایغو دا ورته وویله چې تاسو تیاره انډیا ته راولو او دغه تیاره که چیرې انډیا ته تللی وی نو دا د پاکستان دفاع پاره او پاکستان خارجه پالیسي پاره ډیره د خطرې ګنټۍ وه. نو دلته د پاکستان ایربیس کمال مظاهره یې وکړه، یعنی عقل نه یې کار واخیسته او دغې تیارې سره دو په هندي زبان چې گفتگو شروع کړ. نو دغې تیارې چې کوم کسان وو هغه په دغه باندې قایل اسله چې دا خو انډیا ول کسان دي، یعنی پاکستانیان نه دي. نو پایلټ دا درېړه کسان په اعتماد چې واخیستل او دو ته یې دا ورته ویله چې موږ د انډیا شهر جوړ طرف ته روان یو، حالانکې پیایه تیارې مخ حیدرآباد طرف ته و. نو چې چمال دغه تیاره حیدرآباد ایرپورټ ته ورسېدله نو هلته حیدرآباد ایرپورټ باندې چې د کوم کسان هلته ورته ولاړو د انډیا په لباس کې و، یعنې دغو کسانو ته دا پته نه لګېدله چې دا د پاکستان ایربیس ده که انډیا ایربیس ده. نو دلته چې چمال تیاره یې چینوله نو دو د پاکستان نه دا مطالبه وکړه چې پاکستان به جوړ یا تیار نه جوړوي او بلوچستان ته چې د کوم دو فنډ ورکړی یعنی فنډ یې کم ورته میلاو سوی ده دغه ته به دا فنډ مکمل میلاویږي. یعنی دغه واقعه دا سوچ سمجھ سازش سره تللی وه، اچانکي نه وسلې. چې چمل دا درېړه کسان له تیارې نه لاندې کوسله نو دلته د پاکستان کمانډوز خپله کاروایي شروع کړه او دا درېړه کسان یې زمدي ونیولل. نو چې چمل دغو تفتیش وسه نو دا پته ورته ولګېدله چې دا د انډیا کسان دي او را ایجنسۍ سره تعلق لري. نو سوال دلته دا ده چې دا پیایه تیارې ته د اصلي سره څرنګه ختلي وو، حالانکې دلته یو عام شهري چې دا پاکستان سره تعلق لري دا بیا هم ایرپورټ ته نه ورپرېږدی. نو دا به تاسو ته پته وي چې پاکستانیان په پیسو باندې ډیر زر غلطیږي، یعنی دغو کسانو دی یعنی پاکستان چې کوم ایربیس و دغو ته یې پیسې ورکړې وې او دو د اصلي سره دغه تیارې ته ختلي وو. نو دغې واقعې نه دا معلومیږي چې پاکستان چې چمال اټم بم جوړاو نو دغه چې خفیه لاسونه چې کوم دي دا هم ډیر زیات وپچې. نو دلته پاکستان دا پکه اراده کړې وه چې موږ به اټم بم خامخا جوړو، یعنی دغه نه موږ په شا نسو تلای. نو پاکستان دی 28 مئی په 1998 چې دا اټم بم جوړ کړ او په چاغې غرو چې دغه والا کامیابه تجربه وکړه او دغې دنیا ته یې دا ثابته کړه چې موږ په خپلې دفاع باندې بل چا سره سمجوته نسو کولای.